د افغان ماشومانو وینه او د بشري حقونو د مدعیانو چوپتیا. په داسې حال کې چې افغانستان له لسیزو جګړو او ناامنۍ وروسته د ثبات او امنیت نوې دوره تجربه کوي، یو ځل بیا پاکستاني پوځیانو د هیواد فضایي او ځمکني حاکمیت تر پښو لاندې کړی او د خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو د ملکي وګړو پر کورونه یې بمبارۍ کړې دي. چې بیګا شپه دلته د شپې 12:30 بجې شاوخوا زما مشر تره زوی سراج الدین پر کور یو وحشیانه برید ترسره شو د پاکستاني پوځي رژیم له لوري، چې پکې د ماشومانو په ګډون یوه میرمن یو د کور سرپرست سراج او ورسره د ماشومانو په ګډون تقریبا 9 کسان وژل شوي دي او ورسره په څنګ کې 12 کسان نور شدید زخمیان شوي دي چې اوس هم په هسپتال کې دي. هغه بریدونه چې پوځي اهداف نه بلکې ښځې، ماشومان او بې دفاع کورنۍ یې په نښه کړي دي. د اسلامي امارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغو بریدونو کې یو شمیر ملکي هیوادوال د ماشومانو په ګډون شهیدان شوي او ګڼ نور ټپیان دي. هغه کورونه چې باید د کورنیو د امن او آرام ځای وای په کنډوالو بدل شوی او لسګونه کورنۍ د خپلو عزیزانو په ویر کېنولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني پوځیان د افغانستان خاوره په نښه کوي. په وروستیو میاشتو کې د هیواد بېلابېلې سرحدي سیمې څو ځله د هوایي او توغندیز بریدونو شاهدي پاتې شوي دي. هر ځل کیسه یوه وه: کورونه وران شوي، ماشومان شهیدان شوي او بېګناه ولسي وګړي قرباني شوي دي. خو تر ټولو دردناکه خبره دا ده چې نړیواله ټولنه د دغو پیښو پر وړاندې چوپتیا غوره کړې ده. بیګونه په 12 بجې راځي او برید کې بیګونه وګړي شهیدانوي. آیا دا جنگ ده؟ تش ولغه نړیواله محکمې عملګر ملتونه چې په تش نوم د بشر نارې وایي چې موږ مسلمانان یو یا کافران یو، یا نړیواله محکمه کوو دغه د وکي په لسګونو په سلګونو نور شهیدان کړل. پوښتنه یې وکړه نن د ډیرو افغانانو په ذهن کې دا پوښتنه راولاړېږي چې ولې کله د افغانستان فضایي حریم نقض کیږي او د دې هیواد وګړي تر بریدونو لاندې راځي، د بشري حقونو د مدعیانو او نړیوالو بنسټونو غږ نه اورېدل کیږي. ولې هغه سازمانونه چې تل د ښځو او ماشومانو د حقونو خبرې کوي د افغان ماشومانو او ښځو د وژل کېدو پر وړاندې چوپ پاتې کیږي؟ او ولې د بشري حقونو معیارونه هغه وخت خپل ارزښت له لاسه ورکوي چې قربانیان یې افغانان وي؟ که دا ډول بریدونه په بل هر هیواد کې ترسره شوي وای، بېشکه به بیړنۍ غونډې جوړې شوي وای، رسمي غندنې به شوي وای او پراخ سیاسي فشارونه به رامنځته شوي وای. خو کله چې د افغانستان د خلکو کورونه بمبارېږي، نړۍ چوپتیا غوره کوي. ګواکې د افغانانو ژوند کم ارزښت دی او د افغان کورنیو درد او کړاو د نړیوالو قدرتونو په سیاسي محاسبو کې ځای نه لري. اسلامي امارت دغه بریدونه د افغانستان پر ملي حاکمیت ښکاره تیری او د نړیوالو منل شویو قوانینو او اصولو څرګند نقض ګڼي. د اسلامي امارت مسؤلینو څو ځله ټینګار کړی چې افغانستان له ټولو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ اړیکې غواړي. خو دا اړیکې هغه وخت معنا پیدا کوي چې د افغانستان خپلواکي، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی وشي. حقیقت دا دی چې افغانستان نن د هیڅ ګاونډي هیواد لپاره ګواښ نه دی. په ټول هیواد کې امنیت تامین شوی او اسلامي امارت تل د ښه ګاونډیتوب او مثبت تعامل پر سیاست ټینګار کړی دی. له دې سره سره د پاکستان سرحدي بریدونه دوام لري او قربانیان عادي او بې دفاع افغانان دي. د خوست، پکتیکا او کونړ په کلیو کې داسې میندې شته چې خپل اولادونه یې په دغو بریدونو کې
له لاسه ورکړي دي. داسې ماشومان شته چې نور به هیڅکله ښوونځي ته ستانه نشي. داسې کورنۍ شته چې په یوه شپه کې خپل ټول شتمني او سرپناه له لاسه ورکړې ده. دا هغه واقعیتونه دي چې هیڅ سیاسي یا امنیتي توجیه نشي پټولی. د دغو دردونو ترڅنګ د نړیوالو بنسټونو چوپتیا هم د افغان ولس پر ټپونو یو بل دردناک زخم دی. داسې چوپتیا چې نه یوازې عدالت ځنډوي بلکې تیری کوونکي د ورته کړنو تکرار ته نور هم زړه ورکوي. تاریخ ښودلی چې د تیری پر وړاندې بې پروايي هیڅکله سولې ته لار نه هواروي بلکې د قانون ماتونې او د ملتونو د حقونو د نقض زمینه نور هم پراخوي. نن د افغانستان خلک له نړیوالې ټولنې تمه لري چې له دوه ګونو معیارونو لاس واخلي او لکه څنګه چې د نورو ملتونو د حقونو دفاع کوي د افغانستان د فضایي حریم د نقض او د افغان ملکي وګړو د وژل کېدو پر وړاندې هم روښانه او مسؤلانه دریځ خپل کړي. د افغان ماشومانو وینه باید د سیاسي مصلحتونو قرباني نشي او د افغان کورنیو دردونه باید د نړیوالو سیاستونو په توفان کې هیر نشي. وروستیو بریدونو یو ځل بیا ثابت کړل چې د افغانستان خلک لا هم د هغو تیریو قربانیان دي چې له نړیوالې چوپتیا سره مل وي. خو دا حقیقت هم روښانه دی چې افغان ملت لکه څنګه چې د جګړو او فشارونو د اوږدو کلونو پر وړاندې مقاومت کړی د خپل حاکمیت عزت او خپلواکۍ دفاع ته به هم دوام ورکړي او اجازه به ورنکړي چې د دې خاورې د بچیانو وینه د چوپتیا او بې پروایي په تیارو کې هیره شي.